الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دی عرفه یا د ذوالحجې د میاشتې نهمه ورځ، د عرفه یا د ذوالحجې د میاشتې نهمه ورځ د ذوالحجې د میاشتې د لومړۍ لسیزې د هغو لسو ورځو څخه یوه ورځ ده چې عبادت پکې کول الله تعالی بل هر وخت څخه زیات غوره او خوښ دي. خو د دې ترڅنګ دا ورځ د ذوالحجې په لومړۍ لسیزه کې یوه خاصه ځانګړتیا او امتیاز لري. دا ورځ د مسلمانانو لپاره یو تاریخي او د عظمت نه ډکه ورځ ده. په همدې ورځ الله جل جلاله د اسلام د دین د کمال او تمام اعلان کړی دی، او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هغوی له وفات نه څو میاشتې مخکې د حج په دوران کې د جمعې په ورځ د عرفات په غونډۍ دا آیت را نازل کړی دی چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی نن ما ستاسو لپاره ستاسو دین مکمل کړ او په تاسو مې خپل نعمت پوره کړ او اسلام مې ستاسو لپاره د دین په توګه غوره او خوښ کړ. په دې ورځ د اسلامي امت یو لوی تعداد کسان د عرفات په میدان کې په یوه داسې ستره غونډه کې راټولیږي چې د ټولې نړۍ په کچه ساری او مثال نه لري او د حج یو مهم رکن پر ځای کوي. په دې ورځ مسلمان هر ډول عبادت ترسره کولی شي او هر ډول عبادت ډیر زیات اجر او ثواب لري، خو درې عبادات په دې ورځ په خاصه توګه او په ډیر اهتمام او پاملرنې سره ترسره کول پکار دي. لومړی عبادت په دې ورځ روژه نیول. په دې ورځ روژه نیول ډیر زیات اجر او ثواب لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. یعنی د عرفې د ورځې روژه نیول ان شاء الله چې د تیر او راتلونکي دوه کالو ګناهونه معاف کوي، او د عاشور یعنی د محرم د میاشتې د لسمې ورځې روژه نیول ان شاء الله چې د تیر کال ګناهونه معاف کوي. البته له ګناهونو څخه صغیره او کوچني ګناهونه مراد دي، ځکه لوی او کبیره ګناهونه توبې ته ضرورت لري، له هغې نه توبه کول پکار دي. د حجاجو یعنی هغو کسانو لپاره چې په دې ورځ په عرفات کې دي او حج ادا کوي، سنت طریقه دا ده چې دا ورځ روژه ونه نیسي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په دوران کې دا ورځ روژه نه ده نیولې، لکه چې د بخاري او مسلم په یو حدیث کې راغلي: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. يعني يوشمر كسانو بحج په دوران کې د عرفې په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې په هکله شک درلود چې روژه دی او کنه. نو ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنها د شیدو په یو لوښي کې شیدې په داسې حال کې ورواستولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان کې ولاړ وو. نو هغوی دا شیدې په داسې حال کې وچکې چې خلکو ورته کتل، تر څو هغوی ته ثابته شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ روژه نه دی. نو سنت طریقه دا ده چې هغه حجاج چې په دې ورځ د عرفات په میدان کې د حج د عظیم رکن په ادا کولو بوخت او لګیا وي، روژه ونه نیسي. د دې ورځې دوهم عبادت دعا کول او دا ذکر ویل دي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: خیر الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني بهترین او غره دعا د عرفې یعنی د ذوالحجې د نهمې ورځې دعا ده، او بهترین او غره ذکر او وینا چې ما او پخوانیو پیغمبرانو ویلي هغه دا ذکر او وینا ده چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یعنی له الله پرته بل څوک د عبادت او بندګۍ مستحق نشته، هغه واحد ذات دی، شریک نه لري، پادشاهي او همداراز حمد او ثنا تر هغه پورې خاص دي او هغه په هر څه قدرت لري. نو د عرفې یعنی د ذوالحجې په نهمه ورځ ډیر دعا کول پکار دي، او دا ذکر چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير په کثرت سره ویل پکار دي. او دعا او ذکر دواړه هر څوک که نارینه وي که ښځینه په هر حالت کې کولی شي، که ولاړ وي که ناست، یا پروت وي یا روان، او داسه او خاص وخت او ځای او خاصو مراسمو او آمادګۍ او تیاری ته ضرورت نه لري. د بلګې په توګه اشپزان د اشپزۍ په حالت کې، ډریوران د ډریورۍ په حالت کې، او نور کاریګران د خپلو مختلفو کارونو په دوران کې ویلی شي. نو په کثرت سره ویل او کول پکار دي، او دا په کال کې د ویلویې ورځې یو مهم عبادت دی، باید کوتاهي او تقصیر پکې ونه شي.
دریم عبادت د دې ورځې د سهار لمانځه متصل وروسته مقید تکبیرات هم پیل کیږي چې د اختر د درېیمې ورځې د مازدیګر تر لمانځه پورې دوام لري. له هر فرض لمانځه وروسته باید الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد یو ځل یا څو ځله وویل شي، او دا مقید تکبیرات دي چې د فرض لمانځه وروسته ویل کیږي، او بل مطلق تکبیرات دي چې د ذوالحجې په لومړۍ لسیزه کې باید هر وخت په کثرت سره وویل شي، د لمانځه یا بل حالت سره کوم ارتباط او تړاو نه لري. او د عرفې په ورځ هم دا تکبیرات په کثرت سره ویل پکار دي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. د دې نه پرته نور عبادات هم باید په دې ورځ په خاصه توجه او پاملرنې سره ترسره شي. د کال په اوږدو کې دا یوه لویه او با عظمته ورځ ده، باید ټوله ورځ په عبادت سره تیره شي، او هر مسلمان پکې له غفلت او د دنیا په کارونو له داسې بوختیا او مصروفیت ځان وساتي چې د دې عظیمې ورځې له خیر او برکت څخه محروم پاتې کیږي. د دنیا کارونه بیا هم کیږي، خو دا ورځ تر یو کال پورې بیا نه راځي چې په دې ورځ عبادت ته زیات وخت ورکړو، روژه ونیسو، لمنځونه په پوره توجه او اهتمام سره ادا کړو، د قرآن کریم ډیر تلاوت په ښه توګه وکړو، په کثرت سره تکبیرات ووایو، په کثرت سره لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ووایو، صدقه ورکړو، له فقراو او بېوزلو سره مرسته او کومک وکړو. لنډه دا چې کوم عبادت او د خیر کار ته مو چې لاس رسیږي باید مخ ورنه ونه ګرځوو، او د دې عظیمې ورځې له موجودیت نه د آخرت د توفیق لپاره اعظمي استفاده وکړو. الله دې موږ ټولو ته په دې ورځ د ښه عبادت کولو توفیق راکړي، او بیا یې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.